انسان طبعا حریص دی، البته دا خبره ضرور شته چې انسان طبعا حریص دی که چېرته د یو حکم او په سنت باندې د عمل کولو دپاره د اخروي فواید بیانولو سره سره د دې حکم مصالح، اسرار، طبي، ساینسي او دنیوي فایدې هم بیان کړی شي، نو انسان فطرتاً خوشحاله او مطمئن شي، هغې طرف ته متوجه شي او په هغه باندې بیا شوق سره عمل کوي. دغه وجه ده چې د امت اکابر علماو لکه امام غزالی رحمه الله، علامه خطیب بغدادي رحمه الله وغیره وغیره نور علماو په خپلو کتابونو کې د شرعي احکامو، مصالح او اسرار ذکر کړي دي. بل دا چې نن سبا هر کس دا کوشش کوي چې د یو عمل فواید د طبي، ډاکټري تحقیقاتو په رڼا کې او ساینسي نقطه نظر سره هم معلوم کی. لہذا نن به زه تاسو ته د شرعي احکاماتو او بیا خاص کر د رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په سنتو باندې د عمل کولو ساینسي، طبي، ډاکټري او دنیوي فواید بیانوم. اگر چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت هم زیات دي او بیا د هر سنت بېشماره فایدې دي، خو زه به درته صرف د مشت نمونه خروار په طور یو څو سنتو او شرعي احکامو څه مشهور فواید بیان کړم. اول به درته د رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم سنت او شرعي حکم د احادیثو نه ثابتوم، بیا به درته د ساینسدانانو، ډاکټرانو، طبیبانو او محققینو تحقیقات نقل کوم چې د دې احکاماتو ساینسي او طبي فایدې بیان کړي دي. محترمو، نمبر 1 د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د احادیثو په رڼا کې. د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل سنت دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای: من احب ان یکسر الله خیر بیته فلیتوضأ اذا حضر غداه و اذا رفع. څوک چې دا غواړي چې د ده په کور کې د خیر زیات وي، نو دله پکار دی چې کله خوراک راشي نو لاسونه دې ووینځي، او چې کله د خوراک نه فارغ شي نو هم لاسونه دې ووینځي. او دا د نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم عادت مبارکه هم و چې د خوراک نه مخکې او وروستو به یې لاسونه وینځله. زموږ او ستاسو د فقه مشهور کتاب الفتاوة الهندیه خو تر دې پورې لیکلي دي چې د لاسونو وینځلو په وخت صرف یو لاس یا یوه ګوته وینځل کافي نه دي، بلکې د مړوندونو پورې دواړه لاسونه وینځل سنت دي. او بلکې فقهاو خو تر دې پورې لیکلي چې که یو کس غسل وکړي یا اودس وکړي یا منځ وکړي او بیا د خوراک وخت راشي، نو مستقل لاسونه وینځل د خوراک دپاره سنت دي. محترمو، د خوراک نه مخکې لاسونه وینځلو ساینسي او طبي فواید څه دي؟ اوس دا خبره تسلیمه شوه چې د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل ضروري دي، ځکه په روزمره زندگی کې د انسان لاس د مختلف شیانو سره لګي، نو ممکنه ده چې جراثیم یا نور زهریله او کیمیکل شیان د لاسونو سره نښتي وي. اوس چې کله دی بغیر د لاس وینځلو نه خوراک شروع کړي، نو یقیني خبره ده چې دغه جراثیم به د خوراک سره یو ځای د معدې ته ځي، چې دا د انسان د بیماری سبب ګرځي، بلکې ډیر کرته د انسان د هلاکت سبب هم ګرځي. دا خو لاسونه وینځل د روټۍ او د خوراک نه مخکې شول. اوس د خوراک نه وروستو د لاسونو وینځلو اهمیت څه دی؟ دارنګې محترمو، د خوراک نه وروستو هم لاسونه وینځل سنت دي. په دې کې د اخروي ګټو سره سره دنیوي ګټې هم شته. یوه پکې دا ده چې کله د خوراک نه وروستو لاسونه ونه وینځلی شي، نو د خوراک اجزا یعنې غوړوالی، خوږوالی د ده په ګوتو پورې نښتی وي، نو دا خطره شته چې حشرات الارض او زهریله شیان د دې غوړوالي او خوږوالي په وجه د ده ګوټې وچیچي او ده ته تکلیف ورسوي. د ابوداود شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
څوک چې په داسې حالت کې اوده شي چې د ده په لاس کې د خوراک څه اثر او د هغې بوی وي او د دې او دی ونوینځي بیا دته د دې په وجه څه ضرر ورسي نو دا د خپل ځان ملامته کړي او دا ضرر دی د خپل غلطي او غفلت نتیجه وګڼي چې لاسونه یې د خوراک نه پس نه دي وینځلي بل دا چې که دا غوړ لاسونه د ده جامو کپړو یا سترګو سره ولګي نو دا هم نقصاني خبره ده لہذا د خوراک نه وروستو په لاسونو وینځلو کې هم ډېر فایدې دي محترمو معلومه شو چې د نبی علیه الصلاة وسلام په سنتو باندې عمل کولو کې ډېر اخروي او دنیوي فایدې دي او په پرېښودو کې ډېر نقصان دی ربي کریم دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین